نړۍ له تاریخي یوې نوې چوکۍ تېرېږي. داسې ښکاري چې ځمکه یو ځل بیا د یوې ویرونکې جګړې درشل ته رسېدلې. درېیمه نړیواله جګړه یو داسې مفهوم چې په فلمونو کې وینئ اوس رښتینی بڼه نیسي. خو ولې؟ څه نښې نښانې شته چې دا خبرداری ورکوي؟ راځئ چې د 2025 کال د درېیمې نړیوالې جګړې نښې، شواهد او رازونه درته بیان کړو. که څه هم زموږ چینل د جالبو معلوماتو د حیرانوونکو پیښو په اړه ویډیوګانې چمتو کوي، خو دا موضوع د جالبو په پلیلیست یا بخش کې راځي. زموږ هدف په سیاست کې ویډیوګانې جوړول او خبرې کول نه دي. دا کیسه یوازې یو تحلیل نه دی، بلکې د انسانیت د برخلیک کیسه ده. په 2025 کال کې نړۍ له ډېرو اړخونو ګواښول کېږي. روسیه، چین، امریکا او ایران دا هیوادونه هغه لمبې دي چې هره شیبه اور اخیستلی شي. اوکراین جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. برعکس دا جګړه اوس یوې نړیوالې معادلې ته ګرځېدلې. روسیه پرله پسې توګه د ناټو سره مخامخېږي. ناټو خپل حضور د روسیې پر سرحداتو زیات کړی دی. دا یوه شخړهیز حالت ته تر ټولو خطرناک ګام ګڼل کېږي. روسیې خبرداری ورکړی که ناټو لا مخکې ولاړه شي دا به د جګړې اعلان وي. ولادیمیر پوتین په ښکاره توګه ویلي چې که اړتیا وي موږ به اټومي وسلې هم استعمال کړو. دا یوه ساده جمله نه وه، دا د تاریخ یوه نښه وه. د بل اړخ نه چین هم په تیرو کلونو کې یو خطرناک نظامي ځواک جوړ کړی. د تایوان مسله ورځ تر بلې نازکه کېږي. چین وایي تایوان زموږ برخه ده او که اړتیا شي له زوره به کار واخلو. امریکا د تایوان د ملاتړ ژمنه کړې. دا معنا دا ده چې که چین حمله وکړي نو امریکا به ځواب ورکړي. دا یو داسې اور دی چې کېدای شي چې ټولې آسیا جګړه رامنځته کوي. اوس راځئ د منځني ختیځ خواته، ایران او اسرائیل، یوه بله خطرناکه جبهه. ایران اټومي پروګرام ته نږدې شوی او اسرائیل یې له منځه وړلو ته تیار دی. د اسرائیلو پوځ د ایران دننه د احتمالي حملو تمرینونه کوي. ایران خبرداری ورکړی که حمله وشي موږ به ټولې سیمې ته اور ورکړو. حزب الله، حماس او د سیمې نور ځواکونه هم د ایران تر اغېزې لاندې دي. دا معنا لري چې جګړه به یوازې د ایران او اسرائیل ترمنځ نه وي، بلکې سیمه ییزه به وي. سعودي عربستان، ترکیه، قطر دا هیوادونه هم د خپل امنیت اندېښمن دي. د امریکا او چین ترمنځ د ټکنالوژۍ جګړه هم د جګړې بله جبهه ده. ټیک ټاک، هواوی، AI ټکنالوژۍ دا نور یوازې اپلیکیشنونه نه دي، دا د راتلونکي وسلې دي. جګړه اوس د AI د وسلو سیالۍ ده. که چاته دا وسلې زیاتې وي هغه به د راتلونکي حاکم وي. امریکا هڅه کوي چین منځوی کړي. چین نوي اتحادونه جوړوي له روسیې، ایران او حتی افریقا سره. دا اتحادونه د لویدیځ د تسلط پای ته رسولو لپاره دي. د بریکس هیوادونه برازیل، روسیه، انډیا، چاینا، ساوت افریقا اوس ډېر ځواکمن شوي. هغوی غواړي چې ډالر له منځه یوسي، یو نوې اقتصادي نړۍ جوړه کړي. دا یو اقتصادي انقلاب دی، خو هر انقلاب یو احتمال لري: جګړه. روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا دا څلور هیوادونه ګډ تمرینونه کوي. دې ته د ختیځ د اور څپه نوم ورکول شوی. دوی هر کال د مشترک پوځونو منارونه ترسره کوي. امریکا یې په ښکاره توګه تهدید ګڼي. له بل پلوه د امریکا دننه هم حالات بې ثباته دي. کورنۍ اختلافات، اقتصادي ستونزې، نژادي تاوتریخوالی دا ټول امریکا کمزوره کوي. که امریکا کمزوري شي د جګړې چانس ډېرېږي. اروپا هم له بحرانونو تېرېږي، د کډوالو بحران، اقتصادي کمزوري او د ناټو دننه اختلافات دا ټول د دې سبب شوي چې لویدیځ اوس له داخلي فشارونو سره مخ دی. د ناټو غړي هیوادونه هم د یو بل سره هم نظر نه دي. فرانسې په ښکاره توګه ویلي موږ به هره جګړه کې برخه وانخلو. جرمني د وسلو په صادرولو کې احتیاط کوي، په دې معنا چې د ناټو دننه یووالی شکمن شوی.
دا شکونه د روسیې لپاره یو فرصت دی. روسیه هڅه کوي چې اروپایي هیوادونه یو له بله جدا کړي. اوکراین ته د وسلو ورسونه هم ورو شوې. خلک د جګړې ستړي شوي د سولې چیغې وهي، خو سیاستوال یې نه اوري. په همدې وخت کې د سایبري بریدونو اندازه ډېره شوې. هکران د حکومتونو سیستمونه بندوي او دا د جګړې نوې بڼه ده. د سایبر جګړه د وسلو له جګړو نه هم خطرناکه ده، ځکه دا پرته له دې چې وینې توی شي حکومتونه ړنګولی شي. د نړۍ ډېر هېوادونه اوس د سایبر پوځونه لري. چین او روسیه په دې برخه کې مخکښ دي. امریکا وایي راتلونکې جګړه به د کیبورډ له لارې وي او دا راتلونکي ښایي همدا اوس پیل شوي وي. د شمالي کوریا موضوع هم مهمه ده. کیم جونګ اون د اټومي وسلو پر ازمایښتو ټینګار کوي. هغوی ویلي که څوک زموږ امنیت تهدید کړي موږ به د ځمکې له مخه یې لرې کړو. دا خبرداری د لویدیځ لپاره یو سور څراغ دی. شمالي کوریا اوس د روسیې او چین سره نږدې اړیکې لري. دا درې واړه هیوادونه د لویدیځ په وړاندې یو دیوال جوړوي. پټ نظامي تړونونه، ګډ تمرینونه او همغږي پالیسۍ دا ټول نښې دي چې یو نوی بلاک رامنځته شوی. دا بلاک غواړي د امریکا نړیوال تسلط له منځه یوسي. د دې بلاک نوم هم خلکو ورته ورکړی، نوی نړیوال اتکا. دا اتحاد د لویدیځ پر وړاندې ولاړ دی. اوس دا پوښتنه راپورته کیږي، آیا دا یوازې سیاسي لوبې دي که جګړې ته لاره هواروي؟ ځواب ساده نه دی، خو نښې ټولې یوه حقیقت ته اشاره کوي. د نړۍ ځواکونه اوس د جګړې د بیړني تیار حالت ته داخل شوي. ایران، امریکا خپل پوځونه په آرام سمندر، اروپا او منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي. ناټو نور غړي هیوادونه له خپلو پوځونو سره متحد کوي. چین خپل سمندري ځواکونه پراخ کړي دي. د جنوبي چین سمندر اوس د جګړې یوه توده نقطه ده. فیلیپین، ویتنام او نور هیوادونه هم خپل پوځونه چمتو کړي دي. دا سیمه داسې یوه بم ته ورته شوي چې هره شیبه چاودېدلی شي. او بیا راځو د سایبري جګړو او پراخوالي ته. په 2025 کال کې د نړۍ تر ټولو خطرناکې وسلې نور بمونه نه دي بلکې معلومات دي. د معلوماتو غلا، دروغجن کمپاینونه او ډیجیټلي حملې دا د اوسني عصر وسلې دي. خلک د دروغو له لارې غلط لوري ته سوق کیږي. د دې له امله د حکومتونو اعتماد له منځه ځي او کله چې پر حکومت باور له لاس ورکړي ګډوډي راځي او دا ګډوډي د جګړې لپاره یو مناسب چاپیریال جوړوي. خو دا ټول نښې یوازې تخنیکي نه دي. انساني احساسات هم اوس د جګړې اور ته تیل وراچوي. خلک ستړي دي له اقتصادي فشار، بېعدالتۍ او دروغو. ولسونه د بدلون تږي دي خو نه پوهیږي څنګه. په همداسې حالات کې تاریخ ښیي چې جګړې راپیدا کیږي. د لومړۍ نړیوالې جګړې ترمنځ هم خلک له حکومتونو ناهیلي وو. همداسې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال هم او اوس په 2025 کال کې هماغه نښې بیا راښکاره شوې. د نړیوال اقتصاد وضعیت هم خطرناک دی. انفلاسیون، بیکاري، د پیسو ارزښت کمېدل دا ټول خلک غوسه کوي. دا غوسه بیا د جګړې د ملاتړ سبب کیږي، ځکه خلک فکر کوي جګړه به موږ ته بدلون راولي. خو جګړه بدلون نه راولي بلکې بربادي راولي. خو بیا هم د واکمنو ذهنیت بدلون نه مومي. هغوی جګړه د قدرت د ثبات له لارې ګڼي. دا منطق انسانیت ته خطر دی او اوس د همدې منطق له امله نړۍ د درېیمې نړیوالې جګړې سره مخ ده. ملګري ملتونه چې د سولې نهاد ګڼل کېږي اوس بېوسه ښکاري. د امنیت شورا هره پرېکړه د ویتو له امله ناکامه کېږي. دا یوه نښه ده چې نړیوال نظام له منځه تللی او که نظم له منځه لاړ شي نو جګړه حتمي ده. ځینې کارپوهان وایي جګړه اوس نه خو ډېره نږدې ده. ځینې نور یې وایي موږ د جګړې دننه یو
یوازې بڼه یې بدله شوې، ځکه جګړې اوس د ټانک او توپ پر ځای د معلوماتو، ټکنالوژۍ او اقتصادي له لارې کېږي. او دا جګړې هم دومره خطرناکې دي لکه کلاسیکي جګړې. د نړۍ اقتصاد اوس له یو بل سره دومره تړلی دی چې که یوه برخه سقوط وکړي ټول راپرېوځي. دا ورته ده لکه یوه ډومیني لوبه، یوه کښتۍ ټول ورسره نړېږي. د امریکا بانکونه، د چین صادرات، د روسیې انرژي او د اروپا بازارونه ټول یو له بله متاثره دي او هېواد پرې بندیز ولګوي بل غچ اخلي. دا بندیزونه کله ناکله له جګړې هم خطرناک وي. روسیه وایي غرب موږ له اقتصاد څخه پرې کړ، نو موږ مجبور یو چې د زور له لارې ځواب ورکړو. دا جملې یوازې تبلیغات نه دي، بلکې د یوې سترې جګړې د پیل فلسفه ده. له بلې خوا خلک اوس د یوې عامه ویرې سره مخ دي. خلک پوهېږي چې که جګړه پیل شي دا به یوازې د پوځونو ترمنځ نه وي، دا به د انسان د ماشومانو، ښځو او ټولو بېګناه خلکو ترمنځ وي. اټومي وسلې، کیمیاوي بمونه او سایبري حملې دا ټول انسانیت ته خطر دی. د هیروشیما او ناګاساکي کیسه خلک به هیره کړي، خو که دا ځل جګړه وشي نو ښایي د یوه ښار نه بلکې د یوه هېواد نوم هم پاتې نه شي. دا فقط یوه اندېښنه نه ده، دا واقعیت ته نږدې یو حالت دی. د انسان ذهنیت اوس د جګړې لپاره تیار شوی. فلمونه، لوبې او ټولنیزې رسنۍ دا ټول د جګړې تصور نرموي. خلک عادت شوي چې جګړه د یوې عادي حالت په توګه ومني او دا حالت تر ټولو خطرناک دی. کله چې جګړه عادي شي بیا یې مخنیوی مشکل شي. اوس نړیوالې ټولنې ته یوازې دوه انتخابه پاتې دي، یا سوله یا بربادي. خو آیا دا سوله ممکنه ده؟ که هو نو ولې نښې نښانې د جګړې ښکارندویي نه کوي؟ ځواب شاید زموږ په تاریخ کې پټ وي. کله چې انسان له ستونزې سره مخ شوی تل یې دوی لارې لرلې، یا جګړه یا مفاهمه. خو مفاهمه جرأت غواړي، پوهه غواړي، صبر غواړي او دا درې وړه نن سبا د نړۍ په مشرانو کې کم دي. ځکه نښې ښیي چې د نړۍ مشران جګړې ته روان دي، نه سولې ته. د اوکراین جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې، خو اوس له تایوان، فلسطین، ایران او کوریایي ټاپزومي هم د جګړې بوی راځي. دا څلور جبهې کولی شي نړۍ په څلورو خواوو کې وویشي، او که دا څلور جبهې یو وخت فعاله شي درېیمه نړیواله جګړه خامخا پیلېږي. دا جګړه به د دویمې نړیوالې جګړې په څېر نه وي، دا به څو چنده ویرونکې وي. ځکه اوس وسلې پرمختللې شوې. د هیپرسونیک توغندي سرعت له 5,000 کیلومترو زیات دی. دا توغندي هدف ته تر رسېدو وړاندې نشي نیول کېدی. دا معنا چې که جګړه پیل شي ښایي څوک وخت پیدا نه کړي چې پناه واخلي. نو ځکه دا نښې باید جدي ونیول شي. خو دا نښې یوازې د وسلو پورې محدودې نه دي. د نړۍ ټول هېوادونه اوس د یو بل پر ضد پوځي بلاکونه جوړوي، لکه بریکس چې اوس نظامي بڼه هم اخلي. چین، روسیه، ایران او هند دا ټول د لویدیځ پر ضد موقف لري. په همدې حال کې امریکا، بریتانیا، استرالیا، جاپان او د ناټو غړي هم یو موټی شوي. دا دوه قطبي جوړښت د جګړې اصل ریښه ده. ځکه کله چې نړۍ دوه بلاکونو ته وویشل شي تصادم حتمي کېږي. دا حالت لکه شطرنج یوه لوبه ده، خو توپیر یې دا دی چې د ماتې قیمت یې د انسان ژوند دی. په 2025 کال کې د نړۍ ډېر هېوادونه له سیاسي لحاظه بېثباته شوي. د افریقا ډېرې هېوادونه د بغاوتونو ښکار شوي. سودان، مالي، نایجر او بورکینا فاسو دا ټول له داخلي شخړو سره مخ دي. دا سیالۍ د جګړې نښې دي. د منځني ختیځ وضعیت هم نازک دی. ایران او اسرائیل یو بل ته ښکاره ګواښونه کوي. که دا دوه هېوادونه جګړه پیل کړي دا به یوازې دوی ته محدوده نه وي، ځکه سعودي عرب، ترکیه، قطر او نور هېوادونه هم ښکیل کېږي. دا سیمه دومره تیزه سوځي چې هره شراره کولی شي یوه لویه لمبه شي. دا لمبه بیا نړۍ ته غځېږي، ځکه د تیلو لاره له همدې ځایه تېرېږي.
که تیل بند شي نړۍ ته انرژي نه رسیږي، که انرژي ونه رسیږي فابریکې درېږي، که فابریکې ودرېږي اقتصاد نړېږي او دا به یوه بله فاجعه وي. د تایوان وضعیت هم خطرناک دی. چین وایي تایوان زموږ خاوره ده او که اړتیا وي زور به وکاروو. امریکا وایي که چین حمله وکړي موږ به دفاع وکړو. دا مستقیم ټکر دی د نړۍ دوه لوی ځواکونه، او که دا ټکر رامنځته شي نو اټومي وسلو ته ممکنه ده کار وشي، ځکه دواړه هیوادونه وسلې لري، غرور لري او شاته نه ګرځي. دا نښې بې پروا نشي نیول کېدی. د تاریخ له مخې دا ټول عوامل د جګړې سبب شوي. د رسنیو نقش هم خورا خطرناک شوی. دروغجن خبرونه، افواهي او مغرض کمپاینونه خلک تحریکوي. دا تحریک بیا خلک کوڅو ته باسي، مظاهرې، تاوتریخوالی او بیا نظامي حالت. دا یوه لړۍ ده، یوه تر بله پیدا کېږي. همداسې اروپا کې هم وضعیت ښه نه دی. فرانسه، جرمني او انګلستان له داخلي شخړو سره مخ دي. د ولس او حکومتونو ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتېږي. افراطپال ګوندونه ځواکمن شوي. دا ګوندونه د جګړې پلوي دي، ځکه جګړې هغې ته قدرت ورکوي. له بلې خوا نړۍ ته واورئ غږونه راځي. موږ چمتو یو، موږ به غچ واخلو، موږ به د خپلو ارزښتونو نه دفاع وکړو. دا غږونه له رهبرانو نه دي، له ولسونو دي، او کله چې ولس جګړې ته آماده شي دا تر ټولو خطرناک حالت وي، ځکه جګړه بیا یوازې د یوه رهبر پرېکړه نه وي، بلکې د یوه قوم غوښتنه وي، او که دا غوښتنه نړۍ کې خپره شي سوله له منځه ځي. ملګري ملتونه دا وضعیت د ریډ الرټ بللی. دا سازمان وایي نړۍ د یوې نه جبرانېدونکې جګړې پر غاړه ولاړه ده. که موږ اوس اقدام ونه کړو سبا به ډېره ناوخته وي. آیا اقدام به وشي که ناورین به راشي؟ دا پوښتنه اوس د هر عاقل ذهن ته راځي. که درېیمه نړیواله جګړه پیل شي نړۍ به څه ډول وي؟ ځواب ساده نه دی. دا جګړه به نه یوازې نظامي وي، بلکې سایبري، اقتصادي، رواني او حتی ژنتیکي هم وي. دا ځل به د جګړې میدانونه یوازې د توپونو او ټانګونو ځای نه وي، بلکې کمپیوټري سرورونه، بانکونه او د خلکو ذهنونه به هم په جګړه کې داخل وي. د مصنوعي هوښیارۍ پرمختګ دا امکان برابر کړی چې د جګړې مشران ماشینونه شي، نه انسانان. دا ټکنالوژي که غلطي پرې وشي کولی شي دومره زیان ورسوي لکه اټومي بمونه. اوس د نړۍ لوی هیوادونه لکه امریکا، چین او روسیه د AI جنګي وسلو په جوړولو بوخت دي. دا وسلې کولی شي د انسان پرته هدف وپېژني، تحلیل یې کړي او پرې برید وکړي. نو که د جګړې تڼۍ یوه ورځ غلط فشار شي دا وسلې به پرته له رحم عمل وکړي، او دا یو داسې خطر دی چې بشر یې له پامه غورځولی. بل اړخ ته سایبري جګړه لا پیل شوې. هره ورځ زرګونه حملې د بانکونو، روغتونونو، هوایي ډګرونو او پوځي سیستمونو پر ضد روانې دي. دا حملې ملتونه فلج کوي، خلک بې برخې کوي او دولتونه بې اعتباره کوي. دا کار کولی شي په یوه کلیک یو هیواد شپه کې شاتګ ته بوځي. همداراز رواني جګړه هم فعاله ده. د دروغو ویډیوګانو، جعلي خبرونو او ناسمه تبلیغات خلک د یو بل پر ضد راپاروي. له همدې لارې هیوادونه له دننه ویشل کېږي. دا ویش بیا د بغاوت، کورنیو جګړه او حتی انقلاب لامل ګرځي. دا پروسه یو پټ او خطرناک پلان دی چې د درېیمې جګړې لپاره زمینه برابروي. بل حیرانونکی واقعیت دا دی چې ځینې سترې کمپنۍ دا جګړه تمویلوي. د وسلو تولیدونکي، د تیلو کمپنۍ او د بیا رغونې صنعت د جګړې له لارې اربونه ګټه کوي. دا کمپنۍ نه غواړي جګړه ودرېږي، ځکه د هغوی سوداګري له وینو څخه ده. هغوی لابي کوي، سیاستوال پرېښودل کېږي، پرېکړې بدلېږي او همدلته جګړه رامنځته کېږي. نه به په سرحد کې بلکې د قدرت تر میز لاندې. دا هغه نښې دي چې عام خلک یې نه ویني، خو پوهان، څېړونکي او استخباراتي ادارې وایي چې دا ټولې نښې د درېیمې نړیوالې جګړې زیری ورکوي.
تر ټولو ویرونکی خبر دا دی چې اټومي وسلې اوس د تیارسۍ په حالت کې دي. په روسیه کې د ډیټ هانډ سیستم فعال دی چې که مشران مړه هم شي سیستم به په خپله غچ اخلي. دا سیستم اتوماتیک برید کوي پرته له انساني تصمیم نه. د امریکا، چین، هندوستان، پاکستان، فرانسې او اسرائیل اټومي وسلې هم فعالې دي. ټولې نړۍ کې شاوخوا 14,000 اټومي سرګلولې موجودې دي. دا وسلې که وکارول شي د ځمکې پر مخ ژوند له منځه وړي. ساینسپوهان وایي یوازې 100 اټومي بمونه به دومره دوړې پورته کړي چې لمر به بند کړي. یوه اوږده شپه پرته له خوړو، رڼا او ژوند. نو دا جګړه یوازې د انسان ترمنځ نه بلکې د انسانیت او بقا ترمنځ ده. نړۍ په داسې څلورو لارو ولاړه ده چې هره لاره یو ناورین ته رسېږي. خو پوښتنه دا ده څوک به لومړی ګام اخلي؟ څوک به لومړی ډز کوي او څوک به لومړی بم غورځوي؟ ځینې باور لري چې دا کار به تصادفي وشي، لکه د یوه سیستم تېروتنه، د یوه قومندان تېروتنه یا د یوه ترهګر برید، خو نتیجه به یې پراخه وي. دا جګړه به یوازې پوځیان نه وژني بلکې عام خلک، ماشومان، ښځې او زاړه. دا به ښارونه له منځه یوسي، اقتصادونه به تباه کړي او تمدن به شاته بوځي. که چیرې جګړه پیل شي د نن ټکنالوژۍ به سبا د انسان د نابودۍ سبب شي. دا یو پاراډوکس دی. موږ د پرمختګ له لارې بربادۍ ته نږدې شوي یو. دا جګړه به له بل هر وخت نه توپیر ولري ځکه دا به له هر خوا پیل شي. دا به د ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب جګړه وي. د نظرونو، فکرونو او ارادې جګړه. د بشر تاریخ کې هره جګړه یو ناورین زیږولی، خو دا به شاید وروستی وي. ځکه که درېیمه نړیواله جګړه پیل شي څلورمه به د ډبرو وي. دا د آینسټاین خبرې دي چې که بشر نه پوهیږي طبیعت به درس ورکړي. خو تر اوسه چانس شته، وخت شته، عقل شته. دا نښې موږ ته وایي خبردار شئ. اوس هم کولی شئ سوله وساتو. اوس هم کولی شو مفاهمه وکړو، اختلافات حل کړو او ګډه بقا وساتو. خو که چیرې دا موقع له لاسه ورکړو سبا به پښیماني هیڅ معنا ونه لري، ځکه د تاریخ دروازې بیرته نه پرانیستل کېږي. د ژوند دا نقشه یوازې یو ځل رسمیږي. نو آیا مشران، خلک او ملتونه به ویښ شي که به همدا خوب ادامه ولري؟ که خوب مو همداسې دوام وکړ نو د بیدارۍ زنګ به جګړه وي او دا زنګ به د نورو د ویښېدو نه بلکې د بربادۍ زنګ وي. دا ټولې نښې، ټول حالات او دا ټول وسایل یو شی وایي خطر نږدې دی. خو هر خطر یو فرصت هم لري. که چیرې انسانان یو بل ته لاس ورکړي سوله ممکنه ده. که مشران د غرور پر ځای عقل وکاروي جګړه مخنیوی لري. او که ولسونه د نفرت پر ځای مینه خپره کړي راتلونکی به روڼ وي. د 2025 کال اوسنی حالت یو داسې نقطې ته رسېدلی چې بیرته شاتګ پکې ستونزمن دی. هیوادونه یو پر بل شک لري. د اعتماد پلونه نړېدلي دي. د دوستۍ ژمنې بې اعتباري شوي دي. حتی پخواني متحدین نن یو پر بل د جاسوسۍ شک کوي. دا حالت د یوه چاودېدونکي جنګي بم په څېر دی. یوازې یوه جرقه غواړي. که دا جرقه راشي نو اور به ټولې نړۍ ته ورسېږي. د منځني ختیځ د بحران، د اوکراین جګړه، د تایوان بحران، د ایران او اسرائیلو ترنګلتیا، دا ټول د جګړې نقطې دي. که هر یو کې یوه تېروتنه وشي دا به د نړۍ په تاریخ کې نوی باب پرانیزي، د وینو باب. نړیوال مشران باید اوس اقدام وکړي. خبرې، مذاکره، درک او زغم. دا د انسانیت وروستی چانس دی. که نه نو بیا به موږ تاریخ ونه بخي. موږ به د خپلو اولادونو، خپل راتلونکي، خپل کور، وطن او انسانیت پر وړاندې مجرم پاتې شو او دا جرم د تاریخ په حافظه کې به ثبت شي. ځکه چې د جګړې غږ یوازې یو ځل اورېدل کېږي خو عواقب یې نسلونه وړي. دا نسلونه موږ یو او هغه نسلونه چې تر موږ وروسته راځي. که موږ بیدار نه شو هغوی به زموږ د خوب قیمت پرې کړي. خو لا هم وخت شته، لا هم امکان شته، لا هم امید ژوندی دی. که موږ وپوهېږو، یو بل ته لاس ورکړو او ګډ ګام واخلو، موږ کولی شو دا جګړه ونه کړو. موږ کولی شو دا ستراتیژي له منځه یوسو.